په خوست کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د ماهیانو فارم جوړېدو چارې په چټکۍ سره روانې دي. دغه فارم چې د خوست په پرمباغ سیمه کې په شپږ جریبه ځمکه کې جوړېږي، شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې رسېدلی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د داخلي بودیجې څخه ورکول کېږي. د یاد ریاست مسؤلین وایي د دغه فارم په جوړېدو سره به یاد ولایت د ماهیانو په تولید کې تر ډېره په ځان بسیا شي. دغه ماهیانو هچري به د هچرۍ کې خپل هغه مادري ماهیان ساتلی کېږي چې هغه به په کال کې تقریبا 3.5 لکه تخمې تولیدوي چې دا د ټول خوست لپاره کفایت کوي. او دغه هچري به نه یوازې د خپل 4 حوضونو لپاره تولید کوي بلکې د خوست میشتو لپاره به هم دا تولید لري چې تر څو هغه تشویق کړی شو. ځکه دغه ماهیانو هچري چې جوړېږي دا 4 موخې لري چې یوه موخه تولید ده چې موږ په خوست کې د ماهیانو تولید ولرو، دوهمه موخه تکثیر ده چې دا وکولی شو د ماهیان تکثیر شي، د خوست په کچه حوضونه ورته جوړ شي. درېیمه موخه د خپل عاید دی ځکه چې دغه 4 حوضونو کې به موږ تقریبا 12,000 ماهیان چې په هر حوض کې به 3,000 ماهیان روزل کېږي، نو دا په کال کې تقریبا حد اقل 1 کیلو وزن ته ځان رسوي چې دا په خپله په د 4 فارمونو کې 12 ټنه تولید کېږي. په ورته وخت کې د خوست ولایت د ماهیانو کاروباریان د دې فارم جوړېدو ته خوشبین دي. دوی وایي چې وړاندې ماهیان له نورو ولایتونو ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو وریدول چې مصرف یې زیات و، نو د دې فارم په جوړېدو سره به یې په اړونده برخه کې شته ستونزې هوارې شي. چې وطني توحید خو شروع شي موږ ډېر خوشحاله یو، ټول مشتریان به خوشحاله، تازه مال به تازه مایان به سوپریټ به سوکۍ هر مشکلات به حل شي او ډېر ښه خوند به وکړي چې دا وطني مال شروع شي، د بل د احتیاجۍ نه به خلاص شوه. خو ښکلی صفا می دا مشکلات به د خلکو ول شي دا زوړ دی او دا تازه دی، دا مشکلات به ټول حل شي. نوی فارم جوړېږي ولې خوشحاله یو، ورته موږ ته به منسانتیاوې راشي او عامو خلکو ته به منسانتیاوې راشي. دلته چې مایان تازه ملاویږي، نورو ولایتونو نه به هم راوړل چې په خوست کې پیدا شي، بهتره خبره ده. غوښتنه همدا ده دولت نه به چې فارمونه واچوي او مایان تازه رانیسي دلته راوړو، موږ له به هم سهولت وي، خلکو له به هم سهولت وي. بل لوري د شرکت انجینران هم یاد کارونه ښه بولي او زیاتوي چې خپلې چارې د کرنې او بولګولو وزارت د پلان او هدایت سره سم پر مخ وړي. کیفیت خو انشاءالله مونږ 100% به هم نه وایو، خو 99% مونږ مطمئن یو چې دا په ښه کیفیت سره جوړېږي. مراقبت کوونکي هم راځي، ښه خوشحاله دي، صحیح خلک هم دلته انجینران هم شتون لري، نور بغیر مراقبت کوونکي د هغه هم خوشحاله دي. نو کوم معیار چې مونږ ته BQ کې راکړل شوی دی، نقشه کې راکړل شوی دی، هغه وزارت چې ډیزاین کړی دی هماغه مطابق مونږ مخکې روان یو. تاسو هم کارونه ولیدل انشاءالله ډېر په ښه شان سره په ښه کیفیت سره او ښه مدیریت سره مخکې روان دي کارونه یې. انشاءالله چې راتلونکي 1.5 میاشت کې شاوخوا دغه کار تکمیلیږي، څرنګه که پاتې شي نور انشاءالله تکمیلیږي. د یادولو ده چې ورته فارمونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي او په ځینو کې کارونه دوام لري چې په بشپړېدو سره به یې په اړونده برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړی شي.